السلام علیکم د نور پیغام چینل ته خوش آمدید. حضرت موسی علیہ السلام یو ځل په لاره تېرېده. یو سړی لګیا دی رب العالمین ته زاري کوي، یو جاړي وته. چې موسی علیہ السلام پې ورغی، هغه سړي ته وایي ولې؟ وایي د خدای د قهر نه یېرېږم ځکه جاړه. ته څوک یې؟ وایي زه موسی یم د بني اسرائیل. ورته غاړه ورته لاسونه یې ورله ښکل کړل ځکه د دې پیغمبر د هغه هم دونه امت زمونږ د نبي علیه السلام د امت غوندې خو نو کم خو لکه د نورو پیغمبرانو نه امت زیات. وی حضرت د الله پیغمبر چېرته دی؟ وی تور ته ځم د الله ملاقات له. ای زما یو سوال خو الله ته وکړه. وایه څه سوال دی؟ الله ته ده ووایه چې ما خدای وبخي. دا جړېدونکې بنده ورته وایي. موسی علیه السلام یې تا به خدای بخي ځکه څونه الله ته عبادت کوې، سجدې لګي او خدای ته جاړ. چې حضرت موسی علیه السلام څنګه تور ته لاړ او هغه الله سره خپل مناجات او ملاقات وکړه، د دې سړي درخواست یې ور مخکې کړه. الله په لاره روانم او زما یو امتي دی او لګیاو ډېر یې درته جاړل او ډېر فریاد یې کو او عبادت کې لګیاو. نو ما دې تپوس وکړه چې د عبادت ولې کوې؟ ویې د خدای نه یېرېږم، الله ستا د یېرې نه. او بیا یو درخواست زما په ژبه تا ته کوي، زم سفارش کوم چې ته یې وبخه. وی الله په جلال کې راغی چې دغه سړی بالکل نه بخلي کېږي، نه بخم. د سفارش به نه کوي، د یو ګناه کړی دی چې په هغې خبر دی او زه پې خبر یم. ګوره الله دونه پرده پوخ دی چې موسی علیه السلام هم پې پوه نه کوي چې دا څه ګناه وه. څوک نه خبر داسې ګناه کړې ده چې په دې یو زه پوه یم او یو پې دغه سړی پوه دی، خو بلکل یې نه بخم. ورته وایه چې ستا بخشش نشته، عبادت کوې کوه او که نه کوې مه کوه. موسی علیه السلام باندې خو جلال وکړو چې د الله جلال په چا راشي هغې ته څوک ټینګېدی نه شي. واپس راغی. چې واپس راغی نو اتفاقا دا سړی بیا میلو شو. وی زما درخواست الله ته مخکې که او ستا درخواست مې مخکې که. څه چلو شو؟ وی خفه کېږه مه خو ستا بخشش نشته. الله خو تا ته ډېر سخت غصه دی. څه ګناه دې کړې ده؟ تا هغه ګناه کړې ده چې الله وی بلکل یې نه بخم. تا دې څه ګناه کړې ده؟ سړی ورته وایي وی الله درته زما ګناه نه ښوله؟ وی نه. نو وی چې الله په ما پرده واچوله نو زه ولې خپله پرده اوچته کړم؟ الله په ما ګوره دونه بخي یې نه، سزا ورکوي، لیکن هغه پرده ولې نه اوچتوي؟ او موږ څه کوو؟ من ستر علی مسلم ستر الله علیه فی الدنیا والآخره. حدیث کې راځي چې چا په مسلمان پرده واچوله الله به په دې سړي په دنیا او په آخر کې پرده واچوي. او موږ څه کوو؟ پرده اچوو نه، پرده اوچتوو. یو سړي کې به غلطي نه موږ ورپسې جوړوو، یو سړي کې به ګناه نه موږ ورپسې هلته پلان کې دا چل د خدای بنده که پکې دنو پټی کا ته پیغمبر امتي هلته جوړېږي. یو سړي کې غلطي ده پټی کا، یو سړي کې نقصان دی پټی کا. او موږ خلک په نقصان او غلطي خو پرېږده چې پکې نی ورپسې راوباسو. پلانکي کې دا چل دی، پلانکي کې دا چل دی، دا ډېره خطرناکه ګناه. وایي ښه نه الله په ما پرده واچوله او زه ښکاره کړمه نه د الله رسول نه ښکاره کړم. اوس به څه کوې؟ نو تا خو بخي نه. وایي که مې بخي او که مې نه بخي، عبادت زما کار دی، بخښنه د خدای کار دی. عبادت خو له نه پرېږدم. خفه کړی مې دی، نور یې م خفه کړمه. خپل رب مې خفه کړی دی، غوسه کړی مې دی، نور یې م خفه کړم. که مې بخي که مې نه بخي، بخښنه د هغه کار دی او عبادت زما کار دی، ورله به یې کوم. او دقسې به ورته جاړم. او ولې؟ ځکه چې بل ذات نشته چې زه د ده نه لاړ شم او هغه ته وجاړم، او بل د بخښنې خاوند نشته چې زه دا پرېږدم او هغه له لاړ شم. نو د بخښنې ذات هم دا دی او هغه ذات چې سړی ورته جاړي او فریاد ورته کوي هغه هم دغه دی. نو که ما بخي که نه بخي دغه جړا به ورته کوم او دې نه به ورته زیاته به کوم. دا زما کار دی او بخښنه د هغه کار دی. څه موده پس موسی علیه السلام بیا لاړ تور ته، الله سره مناجات یې کو، رازداري کوله. چې فارغ شو نو رب العالمین ورته وی ای موسی، وی د هغه سړي هغه خبره خو دې ماله راوړې وه او چې واپس تلې در سره یې کومه خبره وکړه نو ادې ذکر نه کړه؟ وی الله واپس چې تلمه نو ما ته خو هغه داسې ووی او ته وی زه نه بخمه. وی حقه وخت مې وبخه چې هغه خپله عاجزي وکړه او خپله زاریه وکړله. نو ما د خپل کتاب کې چې د عذابونو کوم کتاب دی هغې کې ورته نوم روان کو، د مغفرت او د رحم او د جنت په کتاب کې مې ورته نوم ولیږه. قسم په خدای که د خدای نه زیات رحم په بل چا کې وي.
مونږ لګیا یو خفه کوو او بیا روزي راکوي مونږ لګیا یو او خفه کوو بیا هم جامه راکوي مونږ یې خفه کوو بیا هم عزت راکوي مونږ یې خفه کوو بیا هم بچي راکوي مونږ یې خفه کوو بیا هم خوشحالي راکوي ته خو به وکړې چا سره دا کار حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د شپې را پاڅېده او دا هغه شپه وه چې د حضور پاک ما سره وه یوې بیبي سره به یوه شپه وه نو چې را پاڅېدم د شپې حضور پاک مبارک نو وی اړه کې مې داسې وسوسه غوندې پیدا شوه چې هسې نه بلې بیبي کره نیتلې نو دا بند بیا خامخا خفه کېږي هسې نه بلې بیبي کره نیتلې نو را پاڅېدم نو د ټولو بیبیانو په کورونو کې وګرځېدم یو کرم نو جومات ته لاړم شپه تیاره چې جومات کې په مانځه چېرته نی ولاړ نو جومات کې نو په ویرېدم چې خدایا او دا هغه ورځې وې د مدینې شریفې لومبۍ ورځې چې د یهودیانو او د کافرو د حضور پاک مبارک سره سخته دشمني وه پې ویارېدم تکلیف ورته ونه رسئ نو فاطمې رضی الله عنها کلالم حضرت علی صاحب کر همې راپاڅو ولې ایمه چې نبی علیه السلام نشته ما کړی نن شپه و وتلې د شپې یو بیبي سره نشته او نه جومات کې شته وی علي صاحب راپاڅېد رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها راپاڅېده حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما دا ماشومان دیم راپاڅېد وی علي صاحب وی راځئ ما ته پته ده هرانه مخکې شو موږ ورپسې شو نو د حضور پاک د کوټې مبارکې ته مخامخ د بقي مقبره ده دونه فاصله کې تقریبا لکه د دې ځای نه دې کندې ته سړي ځي او یا دې سړکه پورې ځي دونه فاصله کې د بقي مقبره علي صاحب مخکې موږ ورپسې او د بقي چې کوم مقبره ده هغه زمانه کې قبرونه خو پکې لږ او بوټي و پکې غټ غټ بوټي و پکې د دې غرقد د دې کیکر او د دې ازغیدار غټ غټ بوټي و پکې عصري خان او غزان امخ کې دی موږ ورپسې یو دا یو د حضور پاک مبارک معجزه وه چې په کومه لار به لاړ نو په هغه لار به مخصوص خوشبویي پرېښوده خولې مبارک کې نه به خوشبویي تله نو په هغه لار به یو مخصوص خوشبویي پرته وه نو چې کوم د حضور پاک نږدې ملګري به زیات به ورسره ناست وو نو هغوی ته به پته لګېده چې دا د حضور پاک مبارک د وجود خوشبویي ده نو په دې لار تلل مشکات شریف کې د معجزاتو په باب کې د مشکات صاحب دا حدیث نقل کړی ځکه یو موقع کې حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي وی نبی علیہ السلام مونږ سره ناست وی پاسې لا وی زه ورپسې روان شوم او کوم باغ ته چې نبی علیہ السلام ننوتم هغه باغ ته ورپسې ورغلم داسې نور صحابه کرام حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان ذوالنورین دا نږدې صحابه دی ته به دا پته لګېده چې حضور پاک مبارک په دې لاره تللی دی ولې ځکه د هغې د هغه خولې مبارکې خوشبویي به په هغه لاره کې دې پاتې ده لکه یو ګل چې په یو ځای کې کېدی او د هغې نه هغه خوشبویي معلومه شي یا مثلا چامبیل دا دې په یو ځای کې کېښودل نو د چامبیلو هغه خوشبویي کوي دغه رنګې د حضور پاک مبارک خپله خشته خوږه خوشبویي وه نو صحابه به پې پوهېدل نو علي رضی الله عنه په هغه خوشبویۍ پسې روان شو مونږ ورپسې د بقي مقبرې ته ورغلو حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی مقبره کې مراڼه ولیده تیاره شپه کې او په هغه رڼا کې د دواړو جهانو مبارک سردار په سجده پروت دی او جاړي او په سجده کې یو آیات لولي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم دا د حضرت عیسی علیہ السلام ویلی دي نبی علیہ السلام به د خپل امت دپاره استعمالوي یا الله زما دې امت لکه ستا عذاب ورکړې فإنهم عبادک نو خدای ستا بندګان دي عجیبه لفظ استعمالوي ستا بندګان دي نو چې ستا بندګان دي نو مناسب نه دي چې ول عذاب ورکړې او که ورکې نو ستا بندګان دي څوک تپوس درنه نشي کولی د چا پې څه څوک پکې غرض نشي لرغولی لکه د یو سړي مرایې دی او وله ډب ورکوي څوک ورته ویلي چې ولې دې وله ډب ورکړو او روز ستا ما سره څه کار دی ما په بیه اخیستی دی او زما مرایې دی زه پوه شو کار مې پوه شي
نو ان تعذبهم فانهم عبادك خدای کته ما دی امتلا چې ستا بندگان دی عذاب ورکه نو ستا بندگان دی تو تاسو کول والا درنه نشته او بندگان دې پکار دي چې رحم وکړي وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم او خدای کته وبخي سره د ګناه نه معاف کې نو د غلبې خاوند دې څوک تاسو کول والا درنه نشته چې ولې وبخل او د حکمت خاوند دې دې کې بدیم لوی حکمتي غټ حکمت بدې چې ډېر لوی رحم وکړي ډېر لوی رحم وکړي او واقعي پروردگار نه لوی د رحم ذات بل څوک نشته رونو حضور پاک مبارک فرمایي چې دا الله سل رحمتونه دي یو رحمت یې راکوز کړی دی نو په دنیا کې په دې مخلوق خور کړی دا مور چې په بچي رحم کوي یا دا اسپا حضور پاک مبارک فرمایي چې اسپا په بچي باندې خپل اګنیګ دي خپل اخوا کوي رحم پې کوي چرګه مثلا په خپلو بچو رحم کوي سپی په خپلو بچو رحم کوي دا ټول مخلوق کې رب العالمین هغه یو رحمت تقسیم کړی دی دا به څونه لږ به یې که ډېر به انسانان په کربونو دي او د آدم علیه السلام نه واره تر قیامته پورې خو د کربونو نه هم زیات دي او دارنګې حیوانات او د دریابونو د اوچې دا یو رحمت یې راغشتی دی او په دې ټول مخلوق کې تقسیم کړی دی نو اندازه ولګوئ چې یو کم سل به څونه وی اغا یو کم سل الله ساتلی دی یرحم بها عباده یوم القیامه د قیامت پر ورځ به د هغه یو کم سلو رحمتونو په برکت باندې په خپلو بندګانو رحم کوي دې حدیث ته چې وګورم زه انشاءالله چې یو به هم ترې پاتې نه شي دومره د رب العالمین رحم دی نو حضور پاک مبارک فرمایي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم خدای کته بخي نو تپوس کولو والا خو تانه څوک نشته ستا خو ډېره لوی قدرت او غلبه ده د لوی طاقت خاوند دی او د حکمت خاوند دی نو حکیم چې چاله دارو ورکوي څوک به ته دا نشي ویلی چې دا دارو دي غلط ورکړل او وروره زما کار دی نه به زما کتلی دی په دارو زه ښه پوهېږم ځه ملا صاحب خپل جومات یې سبق وایه جاړلې نو حضرت فاطمه رضی الله عنها او حضرت حسن و حسین پې ور پرېوتل بابا ولې چا تکلیف ته رسولی دی ځکه چې څوک چاته تکلیف ورځي نو راشي الله ته جړا شي په فریاد شي د فریاد ځای خو رد دی که څوک په کړاو کې واچوي نو الله ته په فریاد شي حضور پاک مبارک چې هم د شپې پاسې تهجد له نو د ستورو ته به یې وکتل او د اسمان ته نو او به فرمایل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب د الله د قدرتونو نه به الله معلومه امام شافعی سے وہی کہنا چاہے تپوس کوئی دا خدای پاک دا وجود سے دلیل دی چاہے اللہ شتا وی گورا البعرت تدل علی البعیر وی چی پزمکا پچا پرتی نو تا تا پتا لگی چی پا دی لار باندی اوخت لیدی پچا خو بغیر دا اوخ ننی کن پچا پرتا را نو تا تا پتا لگی چی پا دی اوخت لیدی چیلے پچی نو چیلے پتا لیدی نو دا یوی پچی نخو تا اوخ او چیلے معلومه اور دا دمرا کائناتو نو بتا تا خپل رب نمعلومه گی عجیبه دلیل دی نو دی غر ته چې وکتل نو ودرېد او د الله قدرت خدایا دومره غټ غر دومره مضبوط او اوچت نو فرشتي چې کله په زړه کې څه وسوسه یا څه خبره پیدا شي شک پیدا شي نو الله سره نسبت کوي فورا الله د هغه شک ختموي وسوسه د خدای په قدرت کې شک نو هسې هغه تعجب یې واغېسته چې ستاسو لوی قدرت دی خدای فرشتہ والا رالا ولی ویدا اللہ دی قدرت تا حیرانیم داسې قر څومره لوړ او دومره غټه سوکړی لکه د منارې په شان موږ ورته مناره وایو وی د دې نه ناشنا شی درته وښایو وی د غر دې سوکې ته وښیي نو پیغمبر له خدای ګوره ډېر لوی طاقت ورکړی د غر سوکې ته ورسېد چې اوښت د غر د سوکې د پاسه داسې د میچنې د پل غوندې یو تیږه پرته ده خدایه دا دې څنګه راغشتې ده او په دا سوکه د پاسه دې ایښولی لکه سړی چې په دې ګوتره پاسه پرچ یا مثلا یو پلیب الاوړي خدای دا ستا دونه لوی قدرت دا څنګه راغشتې شوې ده او په دا سوکه پرته ده فرشته ورته وایي دې نه ناشنا شی راته وښایو وی لکه خوښ د هغه غر میدان ته یې کړ زلزله راله په دې غر باندې چې زلزله راله
نو هغه کومه تیږه چې د غر په سر الاوړې وې ځان د پرته ورته پرېوته چې پرېوته وی ورشه اوس هغه غر ته لږ سر ورتاکه چې ورغی عیسی علیه السلام او غر ته سر ورتاکه انسان پکې ولاړ دی په هغه څوکه کې په هغه غار دی پکې د برنه او په هغې کې یو سړی ولاړ دی حیران شو فرشته وله راله او که دا لا څوک دی او دې سړي ته په هغه غر کې خشته ښکلې رڼا ده په هغه غار کې مزېدار او ورته کوزه پرته ده د اوبو خشته ډکه او د انګورو غونچک هم ورته پروت دی او دا سړی په مانځه ولاړ دی مونځ کوي دی لا حیران شو چې خدایه دا سړی دې غار ته دې څنګه راوستی دی او په دې غار کې دا رڼا پکې د کوم ځای نه راله او بیا د انګورو غونچک وله څوک راوړي او د اوبو وله څوک راوړي الله په دې قادر دی رونو که نه دی بی بی مریم کوټې ماشومه وه که حضرت مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام مور نو حضرت زکریا علیه السلام په خپله کفالت کې واغېسته وي دا زما رشته دارم ده او ترور یې زما خبر دی او زمونږ د استاد جوړم ده یو وینه زما وي بل وینه زما وي زه به یې تربیت کوم بل وي زه به یې تربیت کوم نو فیصله په دې وکړه چې راځه دریاب کې قلمونه غورځو تورات پې لیکل نو چې د چا قلم په ځای ودرېد نو هغه به یې تربیت کوي نو چې قلمونه یې دریاب کې وغورځول نو د هغه نورو خلکو قلمونه اوبو یوړل او د زکریا علیه السلام هغه قلم په دریاب کې ولاړ څه کوي چې کوم طرف نه اوبه راتلې اخوا روان شو لکه کښتۍ غوندې قرآن شریف کې الله وکفلها زکریا نو یو کوټه یې وله جوړه کړه په هغې کې د بیبي مریم کېنوله کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا چې کله به هغه کوټګۍ دروازه یې کلو کړه ورننوت نو ورته به روزي پرته وه هغې ماشومې جینۍ ته او څنګه روزي وه مفسرین لیکي وی د جمې میوه په وړي کې او د وړي میوه په جمې کې لکه د دې زمانې میوه ده دا په جمې کې ورته پرته وه او د جمې میوه په وړي کې نو بی حضرت زکریا علیه السلام ورته وی انا لک هذا دا میوه له کومې راغلې دروازه خو ما د بار نه جرنده کړې ده چابي ما سره ده مجال نشته چې څوک درته راننوځي بل دا ده چې دا میوه که چا راوړه نو هغه زمانه کې فرجونه او دا دغه خو نو که نه ده سټورونه دا د جمې په وړي کې او د وړي په جمې کې دا د کومې نه راځي هغه ماشومه بچی ورته څه وایي چې د عیسی علیه السلام وروسته مور ګرځي قالت هو من عند الله دا د الله د طرف نه ده پټینۍ ماشومه ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب الله چو غواړي نو چاله چو غواړي بې حسابه روزي او رزق وله ورکوي داسې ده که نه په تیږه کې دننه په کاڼي کې دننه چینجیله پروردګار رزق روزي ورکوي په دریاب کې دننه لکه مونږ وایو مونږ خو پټې کرو نو غنم ځکه راځي مونږ خو پټې کرو نو جوار ځکه راځي نو ما ته په دریاب کې د کبغه باړې وښایه او ما ته په دریاب کې د کبغه یوریا خاوره وښایه چې ګنو ته یې دننه واچوله او دا چې څومره دا مرغۍ دي د دې ما ته هغه ځمکې او جایدادونه او بنګلې او کارخانې وښایه الله ورکوي رزق هرونو دا عقیده په خدای کامل او ساتئ چې ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب چاله چې الله غواړي نو بې حسابه روزي او رزق ورکوي نو حضرت عیسی علیه السلام چې وکتل چې خدایه نو سړي ته ولاړ دی سړي سلام وګرځو سلام یې وګرځو نو تپوس یې ترې وکړي ملګري څوک یې بني آدم د آدم علیه السلام اولاد کې المسیح دا څه شی پروت دی دا اوبه دي دا الله راکوي دا انګور دا مې خوراک دغه انګور خورم او د اوبه الله راکوي او نور څه کې بس دغه د الله عبادت کوم دروازې مې روجئ او د شپې دغه منځونه او منځونه کوم او دغه عبادت کوم ملګري د کله نه یې دلته عبادت شروع کړی دی عیسی علیه السلام یې تپوس کوي وی 400 کاله مې وشو په دې غار کې د الله عبادت 400 سال حضرت عیسی علیه السلام حیران شو خدای د عمر ته وګوره او داسې عبادت ریا پکې نشته څوک یې ویني نه ګوډ چاري نشته خپلوانو سره تلل او غم خادي نشته گپ شپ نشته یو شان عبادت الله د رضا ده پورې ورې رونو الله د کوي او څوک ولا بل شان عبادت
نو عیسی علیہ السلام الله ته مخوچت کړ یا الله د دې انسان نه خشتا او تا ته غوره انسان بم بل څوکي داسې عبادت بے آو یو کس شتا ددن ما تا پہ عبادت کی زیادت نزدے دے اصوب دے اللہ راتا و خاچ اور پسی لار شما نا غبر استرازی دا نبی آخر الزمان دا آخر زمانی دا پیغمبر امتی چی دا شعبان پا پینزلسم اشپا زما عبادتو کی دا دے انسان دا دے سلورو سو کالو دا عبادت نزیاد اجر و ثواب باورکا دا اللہ رحم دے کنا یوز خدای یقین کو ځکه حیران شو چې خدای ستاسو نه رحم مونږ نه څه واغېسته یعنی که یو سړی ووایي چې السلام علیکم ثواب یې وشو او زبردست ثواب یې وشو لږ هم نه بې شمېره نیکۍ او که بل ورته ووایي چې وعلیکم السلام هغه هم ثواب وشو که دې ووایي چې السلام علیکم او وایي وعلیکم السلام ورحمت الله ډبل ثواب یې وشو که دې وایي السلام علیکم ورحمت الله زیات کړي ډبل ثواب وشو کاغوی چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته د درې چنده زیات ثواب وشو که پرنجي او کې انټوشي وکړي نو خو انسان د خامخا انټوشي کوي که نه دې رس خو چا په مدرسه کې ټریننګ نه دی کړی او طبیعي چیز دی او دی وی الحمدلله بیا ثواب وشو بل چې واوري يرحمك الله باندې خو جبه نه ستړي کېږي هغه لږ په الله اجر او ثواب ورکوي په دې لاره کې یو غنه پرته ده او هغه دې اوچته کړه چې مسلمان د تکلیف نه په دې خدای اجر او ثواب درکړي د خدای رحمتونه